په دې ویډیو کې موږ راځو ګورو چې که چیرې موږ یو نسبتي عدد راواخلو او هغه سره یو غیر نسبتي عدد جمع کو، غیر نسبتي عدد، نو دې پایله به څه شی کیږي؟ نو دې لپاره موږ راځو داسې فرضو چې د دې دواړو پایله یا حاصل چې د هغه یو نسبتي عدد کیږي. داسې موږ فرضو او بیا ګورو چې په دې خبره کې کوم تناقض رامنځته کیږي او کنه. نو راځو دا نسبتي عدد دا موږ ښیو چې A پر B په شکل دا لیکو. همدارنګه دې نسبتي عدد ته موږ څه وایو؟ دې ته وایو x، دا دې سره جمع کیږي او وایو چې دا مساوي کیږي له یو بل نسبتي عدد سره چې دې ته موږ څه وایو؟ MA پر N. نو موږ وایو چې A پر B جمع x دا مساوي کیږي له څه سره؟ مساوي کیږي MA پر N سره. اوس موږ کولی شو چې دغه غیر نسبتي عدد لپاره حل کو. نو موږ دواړو خواونه A پر B څنګه کوو؟ منفي کوو. دا به مساوي شي، دلته به پاتې شي x مساوي کیږي M پر N منفي A پر B سره. دوی دواړو ته مخرج نیسو، مشترک مخرج څه شی راځي؟ مشترک مخرج راځي N ضرب B. N ضرب B ښه N B چې په دې ویشو B پاتې کیږي، B ضرب M کیږي M B بیا ورپسې منفي دا N B چې په دې ویشو N پاتې کیږي، N په A کې ضربیږي A N پلاس راځي A N. موږ څه چلو که دا دواړه سره دا دواړه کسونه موږ سره جمع کړل. نو داسې هم ویلی شو چې د دې صورت او مخرجم په B کې ضرب که او د دې صورت او مخرجم په N کې ضرب که دې شکل سره. دا حالت موږ ته په لاس راغی. اوس راځو ګورو چې مخرج کې څه شی دی؟ دا یو تام عدد دی. همدارنګه صورت کې M B دا هم یو تام عدد دی، A N هم یو تام عدد دی، ځکه دا M ځان ته تام دی، دا B ځان ته تام دی، دا هم همداسې. نو د دوو تام عددونو تفریق حاصل هم بیرته یو تام عدد کیږي. تام عدد پر تام عدد دی نه لاس راځي یو څه شی؟ نسبتي عدد. نو دلته موږ وایو چې نظر دې شي ته لیکو چې x باید څه شی وي؟ x باید یو نسبتي عدد وي، نسبتي عدد وي. او دا خپله دا جمله څه شی دی؟ یو غټ تناقض دی له دې سره، ځکه دلته موږ ویلی چې x څه شی دی؟ یو غیر نسبتي عدد دی. نو کله چې تناقض رامنځته شو دې ځای نه موږ ته x یو نسبتي عدد په لاس راغی، حالت کې دلته موږ ورته یو غیر نسبتي عدد ویلی. نو وایو چې دا خبره اوس دلته سمه نه ده. نو سمه خبره به څه شوي؟ سمه خبره به دا وي چې نسبتي عدد یا راځو دا دلته لیکو چې نسبتي عدد جمع غیر نسبتي عدد دا به مساوي کیږي له څه سره؟ دا به مساوي کیږي له غیر نسبتي عدد سره.